زمونږ سوچونه خو د بل د تباهۍ دي. الله مونږ ته وایي نه د بل تباهي مه لټوه، د بل کامیابي ولټوه. کو خپله کامیابي غواړې د بل مسلمان د کامیابۍ سوچ وکړه، کو خپله ترقي غواړې د بل مسلمان د ترقۍ سوچ وکړه. او خصوصا د ګاونډیانو باره کې وایم مسلمانه، دا چې تا سره دیوال شریک دی، دا چې تا سره کوڅه کې اوسېږي، د بچو په سر لانجې مه جوړوئ، د بچو په سر باندې زړه مه بدوئ. دا ماشومان به سبا بیا په لارو کې لوبې کوي، دا ماشومان به سبا بیا یو بل ته تر غاړې وتي. خو د دې بچو په سر باندې دومره زړه بد دی زما او ستا چې ما او تا په یو بل سره جنګ هم وکړو، د یو بل بې عزتي هم وکړو، د یو بل بې حرمتي هم وکړو. د ګاونډیانو سره داسې زندګي تېره کړه، کور کې د خوراک پوخ کړی. زما ګاونډي به څنګه وي یار چې زما ګاونډي به خوراک کړی کو نه، ما کور ته خو غوښه راوړه، ما کور ته خو خوراک راوړو، زما بچو خو خوراک کړی. دا زما په ګاونډ کې چې دا یتیم دی زما سره، دا زما په ګاونډ کې چې زما ګاونډي دی د هغې د غوښې وس نه و، د هغې د یخنۍ د اسبابو وس نه و. ماله خو زما پیغمبر تعلیم دا راکړی امتي د ګاونډي سره ښه سلوک کوه، امتي ګاونډي له ضرر مه ورکوه، امتي ګاونډي سره ښه کوه. د دې ګاونډیانو خیر والی، د دې ګاونډیانو تپوس وکئ، د هغې د حال احوال تپوس وکړه. ستا کور له یو څیز راغی، بچو له دې فروټ راوړل، خوراک دې راوړو، پلیټ کې یو دوه درې دانې کېده. زما په خوا کې زما ګاونډي د هغې م واړه واړه بچي دي، د هغې م ګلالي ګلالي بچي دي، د هغې د بچو به م فروټو ته زړه کېدو، د هغې بچو به م خوراک ته زړه کېدو. بچیه دا واله ګاونډي له ورکه، بچیه دا خوراک مې راوړی یاد وساته. دا یوازې ستا حق نه دی، ستا په خوا کې چې ستا د سکول ملګری چې تا سره سکول له ځي، دا د سکول ملګري له ویسه، دا چې تا سره مدرسې له یو ځای ځي، بچیه دا د هغه مدرسې ملګري له ویسه. بچي له دا تعلیم ورکړه چې ګاونډی وپېژني، بچي له دا تعلیم ورکړه چې خپلولي وپېژني. او دا د ګاونډیانو لحاظ نه دی، دا په موږ باندې ضروري دی. د الله رسول وی جبریل علیه السلام به د ګاونډي دومره تعلیم مال راکو چې ښه ورسره کوه. وی زه ویرېدلم دا نه چې ګاونډي ما سره میراث کې شریک شي. د دې ګاونډیانو ډېر حق دی، د محلې د ګاونډي، د کوڅې د ګاونډي، د دیوال د ګاونډي، د دې لحاظ ساتئ، د دې تپوس کوئ، د هغې د بیمار تپوس وکړه. هغې کره پلار بیمار دی، د هغې بچی بیمار دی، د هغې کوروالا بیماره ده، لاره کې مخې له درغې لکه پلار دی بیمار دی څنګه دی یاره، بیبي بیماره ده څنګه دی یاره، هغه وړوکې ګلالی بچی بیمار دی څنګه دی یاره. په دې خبرو ته بد ښکاري، په دې خبرو ته ستړی کېږي، په دې ستړی کېږي نه، په دې د مسلمان زړه دې وګټو، په دې د دنیا وګټله، په دې د آخرت وګټو، په دې د پیغمبر خوشحاله کو، په دې د الله خوشحاله کو. راځئ چې یو بل سره مینه وکړو په ځای د نفرتونو باندې، راځئ چې د یو بل د خیر تپوس وکړو په ځای د یو بل د بد د تپوس کولو. د مفتي خان آغا هاشمي صاحب د هر قسمه بیانونو ترلاسه کولو لپاره زموږ چینلونه در سره لایک او سبسکرایب کړئ.